السلام علیکم وخت په خیر د کندوز رادیو د سات خبرون د موزه صدق الله لیوال هر کله وایم نن چهارشنبه د سرطان کې ولسمه چې د 2018م کال د جولای د 8 نیټه سره سمون خوري په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د کندوز ولایت څخه قزاقستان ته د خټکیو او هندوانو صادرات پیل شول په پولخمري کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره د شپږ کوچنیو چک ډیمونو د جوړولو چارې پیل شوې. عزیزي وایي افغانستان د تولیدي صنعت په برخه کې د پام وړ ځان بساینې ته رسېدلی او حماس په غزه کې خپل اداري حکومت منحل کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز ولایت څخه قزاقستان ته د خټکیو او هندوانو صادرات پیل شول. د کندوز ولایت د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو د راټولولو له موسم سره هم مهاله یو خصوصي شرکت قزاقستان ته دغه محصولاتو صادرات پیل کړي دي. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسولین وایي سکه له 15000 هکټاره څخه په زیات ځمکه کې خټکي او هندوانې کرل شوي دي او اټکل کیږي چې له دغه کروندو څخه بل 18000 میټریک ټنو څخه زیات حاصلات راټول شي. په پولخمري کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره د شپږ کوچنیو چک ډیمونو د جوړولو چارې پیل شوې. د بغلان ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست مسولین وایي چې د پولخمري ښار په مرکز کې د شپږ کوچنیو اوبو بندونو چک ډیمونو د جوړولو چارې پیل شوې دي. دغه ریاست رئیس مولوي هدایت الله همدرد ویلي دا پروژه د اغا خان بنسټ په مالی ملاتړ د 1,500,000 افغانیو په لګښت د پولخمري د ښار لومړی ناحیه په چپدري سیمه کې پلي کیږي. د نوموړي په د دغه چک ډیمونو په جوړېدو سره به 2500 کورنۍ کرنیزې ځمکې، استوګنیز کورونه، سړکونه او نور عامه تاسیسات د سیلابونو له ګواښ څخه خوندي شي. عزیزي وایي افغانستان د تولیدي صنعت په برخه کې د پام وړ ځان بساینې ته رسېدلی. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د صنعت او قانونو د 5م نړیوال نندارتون د پای غونډې پر مهال ویلي چې افغانستان په بیلابیلو سکتورونو کې ځان بساینې ته رسېدلی. عزیزي زیاته کړې چې د افغانستان اسلامي امارات له راتګ وروسته د تولیدي توکو شمېر له 500 ډولونو څخه نږدې 2000 بیلابیلو ډولونو ته لوړ شوی دی. نوموړي ویلي د صنعتکارانو پراخ ګډون به دغه نندارتون کې د هیواد د صنعتي لپاره مهم ګام دی او د صنعت د پیاوړتیا لپاره د صنعتي برخو تعرفې 100 تراکمې شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر همدارز ویلي چې تیر کال شاوخوا 540 کارخونو ته ځمکې ورکړل شوي او د بیلابیلو لارو ملاتړ ترې شوی دی. او وروستی خبر دا چې حماس په غزه کې خپل اداري حکومت منحل کړ. حماس اعلان کړی چې په غزه کې خپل نږدې 10 کلن اداري حکومت منحل کړی او چمتو دی چې د چارو اداره د فلسطیني متخصصانو یوې ډلې ته وسپاري. د رویټرز د راپور له مخې حماس ویلي چې دا اقدام د غزې د راتلونکي په اړه د یوې نوې طرحې په چوکاټ کې کړی دی. دغه غورځنګ زیاته کړې چې له دې وروسته به هم د هغو سیمو د امنیت د ټینګښت مسؤلیت پر غاړه ولري چې د اوربن له هوکړې وروسته یې تر کنټرول لاندې پاتې دي. حماس ټینګار کړی چې د غزې د راتلونکي په اړه هر ډول پریکړه باید د فلسطیني ولس د ګټو او ملي یووالي پر بنسټ ترسره شي. دا و د دې سات خبرونه. تر بیا مو الله مل.